السلام علیکم. زه غیرت بهیر یم او یو ځل بیا د انګلیسي ژبې د ځانګړي کورس په 14 کلاس کې ستاسو په خدمت کې حاضر شوی. هیله ده تاسې به د جي بهیر یوټیوب چینل لارې تیر کلاسونه تعقیب کړي وي او یو څه به مو ترې زده کړي وي. په دې هیله چې نوي کلاسونه هم وګورئ او یو څه نوي ترې زده کړئ. د نن ورځې درس هم د تیرو درسونو په څیر څلور برخې لري. لومړۍ برخه د ګرامر، دویمه برخه د کلمې یا words، دریمه برخه expressions and sentences او څلورمه برخه one question ده. د ګرامر په دې برخه کې هم لکه په دې درس کې مو د ټنس درس شروع کړی و، په دې برخه کې هم د ټنس په اړه غږیږو. اوس راځو په ټنس کې موږ څه وایو؟ وایو چې there are three main tenses in English language which are present, past and future. In each tense has four subtenses. There are three main tenses in English language which are present, past and future. And each tense has four subtenses. په انګلیسي ژبه کې درې اساسي زمانې دي چې عبارت دي له حال یعنی اوس، تیر او راتلونکي څخه، او دغه زمانې بیا په خپله په څلورو نورو فرعي زمانو باندې ویشل کیږي. نو اوس راځو ټنسونو ته. حال یا اوسنی یعنی present. په present کې چې دی موږ څلور زمانې لرو. simple present tense چې دا اساسي زمانه ده. اوسنی ساده زمانه، ورپسې سیکنډ کې present continuous tense اوسنی روانه زمانه. نمبر 3 کې present perfect tense اوسنی بشپړه زمانه. نمبر 4 present perfect continuous tense اوسنی بشپړه روانه زمانه. په پاس کې یعنی په تیر کې موږ بیا هم څلور زمانې دي. فرست simple past tense اساسي زمانه ده، ساده تیره زمانه. simple past tense ساده تیره زمانه. سیکنډ past continuous tense تیره روانه زمانه. نمبر 3 past perfect tense تیره بشپړه زمانه، او past perfect continuous tense تیره بشپړه روانه زمانه. او ورپسې future یعنی راتلونکي کې. په راتلونکي کې هم څلور زمانې دي. لومړی simple future tense اساسي زمانه، ساده راتلونکي زمانه. ورپسې future continuous tense راتلونکي روانه زمانه. ورپسې نمبر 3 کې future perfect tense راتلونکي بشپړه زمانه. او نمبر 4 کې future perfect continuous tense راتلونکي بشپړه روانه زمانه. دا زموږ د ګرامر د نن ورځې درس چې موږ ولوست. د ګرامر برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې د کلمو یا words برخې ته راځو. په دې برخه کې 15 هغه ګټور لغاتونه چې په ورځنیو خبرو اترو کې ورڅخه ډېره ګټه اخیستل کېږي او زموږ او ستاسې انګلیسي ورسره ښه کېږي. هغه لولو. لومړی هم راځو پروننسیشن ته. emulate earring encourage girl guest. emulate معنا سیالي کول یا سیالي کول. earring غوږوالی. encourage هڅول تشویقول. girl معنا انجلی یا جلی. guest ملمه. د کلمو یا ورځونو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو expressions and sentences اصطلاحات او جملې. نمبر 4 کې وایي I support our national team. زه د خپل ملي ټیم ملاتړ کوم. نمبر 6 وایي what line of work are you in. ته څه کار کوي؟ نمبر 7 کې وایي چې I work in sales. د پلور په برخه کې کار کوم، یعنی د خرڅلاو په برخه کې کار کوم. د اصطلاحاتو برخه هم دلته پای ته رسیږي. ورپسې راځو one question یوه پوښتنه. دغه برخه کې چې کومه پوښتنه راځي له تیرو دریو برخو کې له یوې برخې څخه جوړه شوې وي، یا هم د ګرامر برخه کې وي، یا د words د کلمو، او یا هم د expression and sentences. تاسې هڅه وکړئ چې پورتنۍ درې برخې سمې ولولئ او هم ورته سم واک شي.
تر څو یې زده کړئ او وروسته بیا ون کوېسچن پوښتنې ته ځواب ورکړئ. په ون کوېسچن کې یوه پوښتنه لرو. د پښتو جملې لپاره 3 انګلیسي آپشنونه درکړل شوي وي. کومه چې سمه ژباړه وي ستاسو په نظر هماغه په یوټیوب کې د کمنټ په برخه کې انتخابوئ او د سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبر ترلاسه کوئ. د نن ورځې پښتو جمله ده ته څه کار کوې؟ ته څه کار کوې؟ What work of kind are you in? What work of kind are you in? B کې وایي What kind of line of work are you in? What kind of line of work are you in? او نمبر C کې وایي چې What line of work are you in? کوم اپشن چې ستاسو په نظر صحیح وي د کمنټ په برخه کې پوښتنې ته ځواب ولیکئ او د هر سم ځواب په ورکولو سره یوه نمبر ترلاسه کړئ او د 10 نمبر په اخیستلو سره د جي بهیر یوټیوب چینل له لارې د ستاینلیک ګټونکي شئ. زموږ د نن ورځې درس همدلته پای ته ورسید. له لیدو څخه مو یوه نړۍ مننه. هیله ده ویډیو لایک د ملګرو سره یې شریک او چینل سبسکرایب کړئ. ښه وخت او ښې چارې ولرئ.